بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پنل ته. نن د مایکروسافټ وینډوز د عملی کار چې دی اخري ورځ ده او د نن په درس کې به انشاءالله په وینډوز ډیفنډر فایروال باندې خبرې کوو او ورسره وینډوز موبیلیټي سنټر او ورک فولډرز باندې خبرې کوو. خو دلته ما نه په دې یوزر اکاونټ کې پرون ورځ یو آپشن پاتې شو چې هغه ډېر مهم خو ډېر زیات دي، خو هغه کم چې زیات مهم دي هغه باندې موږ خبرې کوو. دلته چې تاسو په دې یوزر اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دې نه مخکې چې نور نوی درس ووایو په دې باندې زه خبرې کوم تاسو سره. لیکلي دي کریټ ا پاسورډ ډیسک ریسټ ډیسک. کله کله داسې کېږي چې ما نه زما د کمپیوټر پاسورډ له هیره وځي که نه. هغه خو صحیح ده چې طریقې ډېرې دي. ما اوس یو سی ډي وینډوز یو درس جوړ کړی دی یوټیوب کې شته دی چې ته څنګه کولی شې درې دقیقو کې خپل د کمپیوټر پاسورډ له منځه یوسي. 4 رقم کمپیوټر پاسورډ اوسي، که وینډوز 7 اوسي، 10 اوسي، 8 اوسي، دا ټول ته پاسورډ ختمولی شي. په هغه سی ډي کې مې طریقه ښودلې ده. خو بعضې وخت بعضې کسان وایي چې استاد زه غواړم دا خپل فلش ما سره یو اضافه فلش دی، دا ریسیټ ډیسک جوړ کړم. په دې معنی که ما نه پاسورډ یاد ووځي د دې په واسطه اوس شم کولی چې زه خپل کمپیوټر ته داخل شم. دا فلش ته زه دا کمپیوټر سره وصل کوم. دا فلش مې کمپیوټر سره وصل کړ. اول راځم دا فارمټ کوم. دې کې مې وینډوز رایټ کلیک مې وکړ، فارمټ ته راغلم. دا زه فارمټ کوم. نو چې کله دا فارمټ شي هغه نه وروسته تاسو کولی شئ دا په حیث د ریسیټ ډیسک استعمال کړئ. ریسیټ څه ته ویل کېږي؟ د پاسورډ ختمول یا اولی حالت راوستلو ته ریسیټ وایي. ګورئ اوس راغلم دلته کنټرول پنل ته راغلم. کنټرول پنل ته چې زه راغلم دلته موږ سره یوزر اکاونټس دی. دلته راغلم، راځم دې آپشن باندې کلیک کوم، کریټ ا پاسورډ ریسیټ ډیسک په دې کلیک کوم. چې که چیرې ستاسو کمپیوټر کې فلش نه ګوره د فلش لرې کوم دا کار نه کوي. چې اوس نیکسټ باندې کلیک کوم ماته میسج راکوي وبښئ. زه بېرته راځم په دې کلیک کوم، ګور میسج راته راکړه ستا کمپیوټر کې فلش نشته دی وایي. نو زه څه کوم، دا مې وصل کړ بېرته د سر نه. اوس په میسج نه راکوي. دې باندې مې کلیک وکړو، اوس ګور میسج رانه کړ. راغلم نیکسټ مې کلیک کړ. نیکسټ یې کلیک کړ، هغه فلش خپله دلته اخلي انتخابوي. که یو فلش وي که لس فلش وي ته به انتخابوي. دا د چې انتخاب کړو بیا به نیکسټ باندې کلیک کړي. په دې خاطر باندې چې داسې نه شي چې سبا کوم څوک راشي زموږ د کمپیوټر پاسورډ هغه لرې کړي او هغه بل څوک اوسي. ما ته وایي که چیرې ته د دې کمپیوټر اصلي صاحب اونر یې، ښایي دا اوسنی پاسورډ یې موږ ته ولیکه چې موږ پوه شو چې ته د دې اونر یې او ته دا کمپیوټر استعمالوې. داسې نه چې بېګانه کس راشي دا کار وکړي او سړی خبر نه وي پاسورډ کمپیوټر ته ننوځي. زیاتره وخت کمپیوټر چا نه خلاص پاتې کېږي. نو زه ورته وایم چې هلکه ما ته پاسورډ یاد دی. چې شي د پاسورډ 3 2 1 زما د کمپیوټر پاسورډ دی. نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې کلیک وکړو یس انتخاب کړه. اوس وګوره کریټینګ ا پاسورډ ریسیټ یا ریسیټ ډیسک. ما ته لږ صبر وکړه، موږ تاسو ته ریسیټ ډیسک جوړو. پروسه تکمیل شوه، پروګرس 100% کمپلیټ. فقط نیکسټ باندې کلیک وکړه او فینش. صحیح شو، دا کار وشو. اوس زما فلش چې دی ریسیټ ډیسک شو، هماغه فلش دی، فقط یو فایل پکې راغلی، ډېر 2 KB فایل دلته وګوره. نو زه څه کوم، خپل کمپیوټر لاک کوم. لاک څنګه کېږي؟ وینډو لوګ کی باندې به کلیک وکړئ او ایل به کلیک لاک کېږي. مطلب مې چې مطلب مې دغه دی. وګورئ تاسو چې دغه بټن باندې کلیک وکړئ او ایل باندې کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر لاک کېږي. دې په باره کې موږ خبرې کړې وې. نو کم کسان چې دا ویډیو ګوري تاسو ته خو دلته سکرین کې معلومیږي، خو کم کسان چې دا یوټیوب کې دا ویډیو ګوري هغه ته نه معلومیږي. نو تاسو مطمئنه اوسئ چې دا کار کم کار موږ کوو دا حقیقت لري، ځکه چې هغه سکرین ریکارډ کې نه راځي. نو ګورئ ما کمپیوټر لاک کړ، تاسو ته دلته دا اوس معلومیږي چې ما لاک کړ، خو ویډیو کې نه ریکارډ کېږي دا. نو په دې خاطر مې ویل چې کم کسان د یوټیوب نه دا ګوري هغه دې مطمئن اوسي چې دا ریکارډ کې راغلی. دلته اوس وګورئ ما نه پاسورډ غواړي. پاسورډ غواړي که نه غواړي؟ د مثال په طور زه 6 میاشتې چېرته تللی وم، 6 میاشتې بعد راغلم، اوس یا 1-2 ورځې بعد پاسورډ مې له هیره ووت. پاسورډ چې لیکم اسد، زما په نظر باندې پاسورډ اسد و. انټر کلیک کوم، وروره پاسورډ یې غلط دی ستا. دلته ګورئ لاندې یو آپشن دی لیکلی ریسیټ پاسورډ. که چیرې غواړئ پاسورډ دوباره ختم کړي، پخوانی پاسورډ حالت ته غواړئ، نو دې آپشن باندې کلیک کړه. دې آپشن باندې چې کلیک وکړم، دلته کله چې تاسو وینډوز انسټالوئ تاسو نه 3 سواله کوي.
هغه 3 سواله کوي، تاسو به جوابونه ورکوئ. هغه څه دپاره استعمالېږي؟ که چېرې تاسو نه پاسورډ یا د وځي کمپیوټر تاسو نه هماغه 3 سواله چې تاسو ورکړي جوابونه پوښتنه کوي. که جواب هم ورکړه کمپیوټر پاسورډ تاسو کولی شي بدل کوي، او که جواب ورنه کړه نه شي کولی. زه ورته وایم چې یاره دا طریق دا سوالونه جوابونه ما له هیره وتلي دي. ګوره لاندې دلته یو بل آپشن لیکلی یوز ا پاسورډ ریسیټ ډیسک انسټیډ. د دې په ځای ته غواړې چې پاسورډ ریسیټ ډیسک استعمال کړي، یو اس بي چې تا ریسیټ کړی و هماغه استعمال ریسیټ ډیسک دې جوړ کړی ته بالکل په دې چې کلیک وکړو ګوره دلته هماغه آپشن راغی پخوانی آپشن. فلش مې وصل دی که نه؟ که فلش وصل نه وي دا کار نه کوي. نیکسټ باندې مې کلیک وکړو، هغه فلش پیدا کړ چې هر فلش وسي هماغه به انتخابوئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ، ما ته وایي ټایپ ا نیو پاسورډ، ټایپ ا نیو پاسورډ اگین. چوندې کې هماغه فایل موجود دی که نه؟ او کمپیوټر پوه شو چې زه خو اصلي صاحب د کمپیوټر یم، ځکه هغه ریسیټ ډیسک پاسورډ هغه مې ورته ورکړی، فلش پکې مې ورکړی دی. مخکې چې هر څه پاسورډ زه اوس څه ورکوم؟ پاسورډ ورکوم اے بي سی ډي، اے بي سی ډي پاسورډ مې ورته ورکوم. پاسورډ هینډ کې هېڅ شی نه لیکم، سپیس مې ورکړ، نیکسټ مې کلیک کړ، پاسورډ زما څه شو؟ ریسیټ شو. کمپلیټینګ د پاسورډ ریسیټ ویزلټ فینش کلیک کړه. اوس زه دا کینسل کوم، بیرته ځم. مخکې پاسورډ شي 3 2 1 که نه؟ زه اوس لیکم اے بي سی ډي، انټر کلیک کړه، کمپیوټر ماته خلاص شو که نه؟ نو دا ډېر یو مهم آپشن دی. که چېرې تاسو نه کمپیوټر پاسورډ له هیره وځي، دغسې یو ډیسک ورته جوړولی شي. دا 1 KB سایز نیسي، یعنې 1 MB نه هم ډېر کم دی. یو فلش اضافه فلش سره اوسي، همیشه تاسو یو ریسیټ ډیسک ځان ته جوړ کړي، جبکې یو مسون ځای کې کښېږدئ چې پاسورډ هم د یاده اوسي، دی بېرته ته خپل حالت ته راوړي. اسانه طریقه دا ده. نو دا آپشن ما نه له هیره وتلی و چې مهم معلومات ورکړه چې دې درس کې تاسو ته اول په دې باندې کار وکړم. بلې لیکلې وینډوز ډیفینډر فایروال. کله چې تاسو کمپیوټر کې وینډوز 7 استعمالوئ انسټالوئ، هغه سره خپل انټي وایرس راځي په نوم د مایکروسافټ سکیورټي اسنشل. ډېر ښایسته انټي وایرس دی. هغه څه کوي؟ پیسې درنه نه اخلي، فقط انټرنیټ نه اپډیټ کوئ، وایرس ختموي. وینډوز 8 او وینډوز 10 کې د وینډوز ډیفینډر په نامه باندې انټي وایرس راځي. هغه د مایکروسافټ کمپنۍ د خواته نه ویریفای شوی، یعنی تایید شوی انټي وایرس دی. زیاتره کسان پیسې نه لري، وایي استاد زما کمپیوټر کې وایرس راځي، څنګه وکړم څنګه ونه کړم. ستا کمپیوټر که چیرې وینډوز 10 اوسي هم انټي وایرس لري، که وینډوز 8 اوسي هم انټي وایرس لري. ضرورت نه لري بازار نه انټي وایرس واخلي پیسې ورکړي ورته. نو ته کولی شې هماغه آن کې او استفاده ترې وکړې، فقط انټرنیټ سره وصل کوه چې اپډیټ شي. اوس همدغه انټي وایرس زموږ په کمپیوټر کې یو فایروال لري. فایروال څه ته ویل کېږي؟ د اور دیوال ته. فایروال دې دپاره استعمالیږي چې نامعلومه کسان یا هکران زموږ کمپیوټر ته داخل نشي، یا وایرس زموږ کمپیوټر ته داخل نشي. نو فایروال به جوړو. د اور دیوال د دې وظیفه څه ده؟ دا فلټرینګ کوي. فلټرینګ څه مطلب؟ کم ډیټا چې ان کېږي زموږ کمپیوټر ته، کم معلومات چې زموږ کمپیوټر نه آوټ کېږي، دی چک کوي چې دا خو به مضره ډیټا نه وي، زموږ کمپیوټر ته خطر خو به نه جوړوي. که چیرې خطر ورته جوړوي نو ما ته میسج راکوي ورو چې دا فلش ته خلاص کړه، د فلش کې دغه فایل خطرناک دی، دې ته متوجه اوسه. اوس د مثال په طور باندې تاسو څه ګورئ؟ زه دلته راځم کمپیوټر ته راغلم، دې ځای کې ما سره یو سافټویر دی، دلته ما سره آفس 2019 دی کې اوس کراک دی. هغه کراک خطرناک وي زیاتره وخت چې زه کمپیوټر ته راغلم. ګورئ زه چې کله دا خلاص کړم دلته یو میسج ما ته راکوي د انټي وایرس، دا مې خلاص کړ. ښه دلته کېدای شي مخکې نه میسج راکړی راته، نو دا ګوره دا میسج دا مې بند کړی. بیرته زه بیرته باک ځم، په دې باندې ډبل کلیک وکړم. ښه دا میسج شون مخکې نه راکړی، خو دا اوس ګوره دا میسج راته راکړی دی. د 12 نه 28 دقیقې تېرې وې، دا ګوره 12 نه 28 دقیقې تېرې دلته ماته میسج راکړی دی. په دې کلیک وکړه. څه میسج دی؟ څه وایي؟ ټریټ فاوند، ستا په کمپیوټر کې موږ وایرس پیدا کړو. چی شي دی وایرس؟ دغه فایل چې ما خلاص کړ، او دا فعلا فعال هم دی، او بله خبرداره چې ډېر خطرناک دی. های کوالټي شي د های دی، ډېر خطرناک دی. نو ما ته وایي ګوره هغه کو که چیرې ته غواړې چې دا مثلا موږ ورته اجازه ورکړو، ته مطمئنه چې خطرناک فایل نه دی، وایرس نه دی، کوم بل شی نه دی، دا به انتخاب کې سټارټ اکشن باندې کلیک کړه. د نه وروسته چې ته هغه فایل خلاصوې کمپیوټر سره کار نه لري، ځکه چې تا ورته په نښه کړه چې دا مشکل نه لري. که ته وایې چې نه دا ریموف کړو، کمپیوټر ختم، وایرس انټي وایرس یې ختم کړي، وایرس دی که نه، وایرس دی انټي وایرس یې ختموي، ضد د وایرس ختموي. زه ورته وایم چې نه یاره دا الاو کړه، پرېږده، سټارټ اکشن باندې کلیک وکړو، یس مې انتخاب کړو. د نه وروسته دې فایل سره ګوره هغه یې ختم کړه. هلته ګوره دې نه مخکې چې موږ هغه وکړو هغه یې ختم کړی نشته دی، ځکه هغه وایرس و. نو اوس چې ما ورته ویل چې الاو کړه، دا اجازه ورکړه، اوس ګوره په دې کلیک وکړم، هغه بېرته اجازه ورکړې راغلی دی.
او که چیرې ریموف کړه کې دا بیخي ختموي ستا د کمپیوټر نه. نو دا څه شی دی؟ دغه خپله د دې انټي وایرس فایروال دی. فایروال زیاتره وخت چې کله یو شبکې سره ته وصل کېږي. ګوره دا کانټینټل یو شبکه ده، که زه دې ځینې غواړم بل شبکې سره وصل شم، یو بل نیټورک سره وصل شم، فایروال هغلته فعالیت کوي. کومه ډیټا چې هغه ځي نه زما کمپیوټر ته داخل کېږي نو اول یې دا یې چک کوي ودرېږه چې څه مشکل خو به پکې نشته نه وي. که مشکل پکې ما ته میسج راکوي چې دا شی مشکل لري، اجازه ورته نه ورکوي. نو زیاتره وخت چې تاسو دوه کمپیوټر خپل منځ کې وصل کوئ، که چیرې ستاسو د کمپیوټر فایروال آن اوسي، فعال اوسي، هغه کار نه کوي. نیټورک کې کم کسان چې نیټورک کې کار کوي، دا خو ستاسو درس نه دی، پورته درس دی بیا هم. نو که چیرې ته غواړې چې وګورې چې زما کمپیوټر کې فایروال فعال دی که نه دی، همیشه به ستاسو کمپیوټر کې فایروال فعال اوسي، د اور دیوال چې هر شی داخل دی ونه شي ورته. دلته وګوره ما ته وایي چې ستا پرایویټ نیټورک کې، شخصي نیټورک کې هم فایروال آن دی او ګیسټ یا پبلک نیټورک کې هم ستا فایروال آن دی. یعنې څوک نه د پرایویټ نیټورک د طریق نه د پبلک نیټورک د طریق نه کولی شي چې مضره شیان ستا کمپیوټر ته نامعلومه کسان راولېږي. موږ فعال استو، موږ یې چک کوو، خاطر جمع اوس. که چیرې غواړې نه دا بند کوي، ګوره دلته موږ سره آپشن دی لیکلی ټرن وینډوز ډیفینډر فایروال آن اور آف. په دې به کلیک وکړي، په دې هم کلیک وکړو، یس انتخاب کا. ګورې دلته راغلم، دا مې ټرن آف باندې کلیک کړ، دا مې ټرن آف کړو. ام مې پرایویټ نیټورک فایروال ټرن آف غیر فعال کړو، ام مې پبلک دا دواړه مې غیر فعال کړو. اوکې کلیک کا، ګوره دا غیر فعال شو، صحیح شوه، غیر فعال شو. نو ما ته وایي ګوره چې اصلي که چیرې ته غواړې چې ریکومنډډ سیټنګ استعمال کړې، ریکومنډډ په دې معنی چې ټوله دنیا استعمالوي، د کمپنۍ خواته نه، مایکروسافټ خواته نه هغه پیشنهاد شوی، تایید شوی، هغه دا دی چې تاسو باید فایروال همیشه فعال وساتئ. که چیرې فعاله کوئ راځئ په دې باندې کلیک وکړه، په دې مې کلیک وکړو، په دې مې کلیک وکړو، ټرن آن ټرن آن. اوکې دا څه شو؟ بیرته فعال شو. بله خبر دا ده زیاتره وخت چې تاسو فایروال په کمپیوټر کې فعال اوسي، یو سافټویر چې د نیټورک د طریق نه بل کس اکسس کوي هغه کار نه کوي. لکه څنګه که چیرې ته غواړې وګورې چې کوم پروګرامونو ته ستاسو کمپیوټر اجازه ورکړې چې د نیټورک د طریق نه یو بل سره ارتباط ولري، یعنې وشي کولی ارتباط ولري ورسره یا استعمال کړي. دلته ګورې یو کمانډ لیکلی allow an app or feature through Windows Defender Firewall. په دې کلیک دغه آپشن، دغه پروګرامونه چې ګورې تاسو دې ته وینډوز فایروال خپله اجازه ورکړی کولی شي چې ستاسو په نیټورک کې یو بل سره وصل شي، یعنې استفاده وکړي. ګوره ریموټ اسسټنټ دی پکې، نور 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 خدای بالا سافټویر دی، دا اجازه لري کولی شي اکسس کړي. د مثال په طور تاسو وګورئ زه غواړم خپل د کمپیوټر نه د قاري صاحب هدایت کمپیوټر ته داخل شم. دلته موږ سره یو آپشن دی په نوم د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن چې د هغه په واسطه کولی شم د دې کمپیوټر ته زه داخل شم. څنګه داخلیږم؟ راځم دلته سټارټ مینو ته، دلته لیکم ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن، دغه پروګرام مې خلاص کړ. په دې مې دا چې خلاص کړو ما ته وایي کوم کمپیوټر ته غواړې لاګین شي، دغه آی پی ادرس دلته ولیکه. ما ته د قاري صاحب کمپیوټر آی پی ادرس معلوم د څو دی، 10.150.4 آی پی ده، دا مې دلته ولیکله. ګوره ما ته ان د که چیرې دا مخکې دې کمپیوټر ته لاګین شوی دغه کس نوم هم ښیي، ما ته د دې کس د دې کمپیوټر یوزر نوم چې دی هدایت الله منیب دی. زه ورته هم د سره کنیکټ شه، چې کنیکټ باندې مې کلیک وکړو. اوس وګورئ ما نه د هغه کمپیوټر پاسورډ غواړي، وایي ښه ته د دې کمپیوټر پاسورډ ولیکه چې ته غواړې دې ته لاګین شي. زه ورته یم پاسورډ چیرې 1 2 3. که چیرې د ریممبر باندې کلیک وکړو بیا تا نه آینده کې پاسورډ نه غواړي. اوکې مې کلیک وکړو، یس مې انتخاب کو، دا سرټیفیکیټ په باره کې پوښتنه کوي، یس مې انتخاب کو. څو ګوره هغه کمپیوټر ما ته دلته زما په کمپیوټر کې خلاصېږي. لږ صبر وکړئ، دا د خلاص شو که نه شو راته خلاص. د ده ډیسکټاپ کې چې شی دی د ده په کمپیوټر کې چیرې زه یې کولی شم وګورم. دا د کمپیوټر مې ورته خلاص کړو، دا فایلونه د ده په فایل کې ډیسکټاپ کې پراته دي که نه. کولی شم یو فایل چک کړم، شیر ډرایو هم فعاله دی، دا ګوره د شیر ډرایو نه دا استفاده کولی شي، ټول کارونه کولی شي. خو که چیرې زه فایروال ته دی خپل کمپیوټر ته لاړ شي، خپل کمپیوټر ته راشي، فایروال کې دا بند کې ما ته اجازه را نه کړي، نو بیا زه نشم کولی د ده کمپیوټر ته لاګین شم. څنګه؟ ګوره زه همدې ځای نه داخلیږم، د ده کمپیوټر ته فایروال کې هغه آپشن غیر فعال کوم. راغلم بیا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن ته راغلم، په دې مې کلیک وکړو، د ده کمپیوټر ته بیا لاګین شم. ګوره دا ځل ما نه پاسورډ نه غواړي، ځکه ما ورته ویل ریممبر پاسورډ یې سیف کړی ځان سره. اوس زه راځم د دې کمپیوټر فایروال ته ځم، کنټرول پنل ته راغلم. کنټرول پنل ته چې راغلم دې ځای کې راغلم وینډوز ډیفینډر وبخښئ بل څه باندې مې کلیک وکړو، وینډوز ډیفینډر فایروال باندې مې کلیک وکړو، دا مې بند کړو بېرته وینډوز ډیفینډر فایروال. او دغه نه وروسته راغلم ګوره الاو اپس اور فیچر، په دې باندې مې کلیک وکړو. دې باندې مې چې کلیک وکړو وګورئ تاسو هغه آپشن خلاصېږي ما ته.
زه اوس د ده په کمپیوټر کې لګیا یم کار کوم خپل کمپیوټر کې نه یم د نیټورک د طریق نه د ده کمپیوټر ته لاګین شوی یم دلته د چینج سیټنګ باندې مې کلیک وکړو دې باندې مې چې کلیک وکړو لاندې راځم ګوره ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن پیدا کوم دا ګوره ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن آن دی که نه دی فعاله دی که نه دې نه مې کلیک لرې کړ کلیک مې چې لرې کړ اوکې مې کلیک کړ چې اوکې مې کلیک وکړ تاسو څه ګورئ دا بند شو لږ صبر وکړئ چې دا فعاله شي او امکانات شته چې اوس دا زما کنیکشن هم بند شي ځکه چې اوس هغه کم کار چې زه اجرا کوم دا غیر قانوني دی خو په دې خاطر دا د وشو ګوره زما کنیکشن څه شو بند شو ځکه هغه کوم شی چې ما ته اجازه وه هغه اجازه بنده شوه اوس دا مې کینسل کړو دا ګوره دې ځای نه خو وشو خو زه څه کوم د دې د کمپیوټر نه هغه کوم ځکه چې ختم شو دې ځای نه زه دا مې کینسل کړه ګورم چې دا ختم شوی دی که نه دی ختم شوی راځم دلته بیا یې ګورم ریموټ ډیسکټاپ ختم شوی دی اوس د سر نه چې زه وغواړم ګوره هغه مې بند کړ اوس که سر نه زه وغواړم چې دلته کنیکشن جوړ کړم د ده کمپیوټر ته لاګین شم په دې مې کلیک وکړو اوس چې کله په دې کلیک کوم کنیکټ باندې تاسو وګورئ چې دا کنیکټ کېږي که نه کنیکټ کېږي نه کنیکټ کېږي په دې خاطر نه کنیکټ کېږي چې هغه آپشن یې په فایروال کې فعاله کړه فایروال ته ویلې چې وروره هیڅوک حق نه لري زما کمپیوټر ته د دغه پروګرام د طریق نه داخل شي انیبل اوس اجازه زه نه لرم اوس که دی بیرته لاړ شي خپل کمپیوټر کې څه چلو کړي لاړ شي هغه آپشن فعاله کړي دلته راشي نیټورک ته راشي وینډوز فایروال ته راشي او دلته راشي هغه چینج باندې کلیک وکړي یس انتخاب کړي او هغه پروګرام ګوره زما کمپیوټر کې دا ډسیبل دی که په دې باندې کلیک وکړي بیا نو د نیټورک د طریق نه هر څوک کولی شي د کمپیوټر ته داخل شي دا زیاتره وخت آی ټي چې کوم کسان آی ټي کې کار کوي هغه دا آن کوي په دې خاطر باندې قاري صاحب چې دی اول منزل کې دی زه 5 منزل کې ما ته زنګ وهي وروره زما کمپیوټر خراب دی ښه ته ما ته اجازه راکړه څه پروګرام دی وایي دا وډ فایل کار نه کوي نو زه د دې طریق نه د کمپیوټر ته لاګین کېږم هغه مشکل ګورم چې څه مشکل دی حل کوم بغیر د دې نه چې زه داخل د دفتر ته راشم هماغه ځینې مشکل څه کوم حل کوم په همدې شکل خدای بالا نور پروګرامونه دي دلته وګوره ډېر پروګرامونه دي خو دا مې ځکه تاسو ته عملي کار وکړه چې اسانه و چې تاسو خپله پرې پوه شئ نو مطلب د دې نه واغسته چې فایروال څه کار کوي چې کوم شی تاسو ته اجازه ورکړي هغه ته اجازه ورکړي چې تاسو کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړي او کوم پروګرام یا کوم بخش ته تاسو اجازه ورکړي نه څوک نشي کولی داخل شي که غواړئ چې تاسو هغه سیټنګ شیان بیرته پخواني حالت ته راوړئ کوم شي کې تاسو ګوتې وهلي دلته راځئ ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړه ریسټور باندې کلیک هغه آپشن شیان ټول پخواني حالت ته راځي دې نه وروسته بل آپشن موږ سره دی وینډوز موبیلیټي سنټر دا دې دپاره استعمالېږي که چېرې تاسو غواړئ خپل د کمپیوټر اواز ټیټ و جګ کوئ وای فای دا نور شیانو کې ګوتې وهي دا دې ځینې کولی شي په دې کلیک وکړئ دا اوس وګورئ رڼا زموږ د کمپیوټر ډېره تیزه ده زه ورته یم چې دا ضعیفه کوم هلته نه معلومېږي خو زما کمپیوټر تاسو وګورئ هلته وګورئ زما کمپیوټر کې ضعیفه شوه که نه ضعیفه ده بیخي تیاره چې زیات هغه کومه رڼا یې زیاتېږي دې ځین تاسو کولی شئ د کمپیوټر رڼا زیاته کمه کوي موږ که ستاسو په یاد پاور پلان ویلو دغه دا پاور پلان دی موږ سره څه شو پاور پلان په کوم ځای کې دی دغه دی پاور آپشن موږ ویلو که نه چې څو دقیقې بعد زموږ کمپیوټر بند شي موږ بیا ځان ته یو پلان جوړ کړو د مای پلان په نامه باندې تا ته وایي چې ته دا استعمالوې که دا استعمالوې کوم آپشن انتخاب یې خوښه ستا خپله ده بل ګوره هلته ډسپلی ښیي موږ ته که نه ښیي دویم پر ایکسټرنل ډسپلی شته که نشته ده هلته وصل دی که نه زه ورته دا ډسکنیکټ کړه په دې مې چې کله کلیک وکړه هلته څه کېږي که چېرې زه پي سي باندې کلیک کړم هلته بندېږي دا آپشن یې ما ته راوړ چې دې نه زه کولی شم هغه کنیکټ او ډسکنیکټ کړم بېرته که چېرې ته غواړې چې دا کنیکټ کړي راځه دلته دې ځای نه هم کولی شي ګوره کنیکټ ډسپلی باندې کلیک وکړه ډوپلیکیټ انتخاب کړه بېرته هلته څه کېږي ډسپلی راځي موږ ته دې ځای نه تاسو کولی شئ ډسپلی انیبل او ډسیبل کړئ په همدې شکل باندې که غواړئ چې مثلا پریزنټیشن تاسو چېرته د پروجیکټور د طریق نه پروجیکټور نه دا کیبل اجتماعي طریق نه پروجیکټور وصلي تاسو پریزنټیشن ورکوئ هغه که ټرن آف باندې کلیک کړئ نو هلته پروجیکټور کې تاسو ته ډسپلی نه ښیي که چېرې آن باندې کلیک وکړو ښیي درته په همدې شکل سنکرونایزیشن سنټر دی چې پرون ورځ مونږ وویل کوم فایلونه مونږ آفلاین شیر کړي هغه کتل غواړئ دلته راځه په دې کلیک وکړه کوم فایلونه سنکرونایز شوي دي کوم نه دي شوي صحیح شو آفلاین فایلونه کتل غواړئ په دې باندې کلیک وکړه نو تاسو دې ځینې هغه آپشن یې ډسیبل او انیبل کولی شي بس پاتې شو ورک فولډر چې دی ورک فولډر دا د نیټورک آپشن دی کوم کسان چې وینډوز سرور لوستی تاسو کې هغه په دې باندې پوهېږي چې دا څه دپاره استعمالېږي
ورک فولډر موږ د لپاره جوړو چې یو فولډر جوړو چې هغه په نوم د فولډر د کاري هغه ته د هر ځای نه کولی شي په دې مثلا اوس نن ورځ دلته یم سبا ځم بل منزل ته هغه ځای نه چې ما ته خپل ایمیل ادرس یا کوم معلومات چې ما ته راکړي آی ټي د هغه طریق نه کولی شم هغه د کاري فولډر زه اکسس کړم یو فایل پکې اضافه کړم معلومات پکې اضافه کړم څه پکې ډیلیټ کړم خو دا د چی سره کار کوي د وینډوز سرور کې هلته موږ سره یو آپشن دی په نوم د ورک فولډر هغه ځای نه به هغه تاسو جوړوئ بیا دې ځای نه دا تاسو استعمالولی شئ اوس ولې ځکه کار نه کوي چې دا د نیټورک آپشن دی نه دلته موږ سره وینډوز سرور شته نه کوم بل شی شته موږ سره نو دا ستاسو د نن ورځې درس چې دا څو آپشن موږ نه پاتې وي د سبا دپاره به له خیره سره په کیبورډ باندې کار کوو کیبورډ او د وینډوز هغه مهمې شارټکټیانې چې دي لکه کیبورډ تاسو نه څوک پوښتنه کوي وروره دا آپشن څه کار کوي دا موږ څه دپاره استعمالوو دا سمبول دا څه کار کوي دا ټپ څه دپاره استعمالیږي کپس لاک څه دپاره استعمالیږي اف ان بټن څه دپاره استعمالیږي دغه څه بټن چې تاسو په کیبورډ کې ګورئ په دغه ټولو بټنو باندې انشاءالله موږ سبا ته کار کوو د کیبورډ په شارټکټ کې باندې کار کوو د وینډوز په شارټکټ کې باندې نو دا زموږ د نن ورځې درس